درنو لیدونکو بیا هم هرکلی ستړي مشئ ځانګړي میلمانه سره په خپرونه کې دي دوه قدرمن استادان لومړی خو ډېره زیاته مننه چې راغلی کور مو ودان خیر سي ابو صاحب تاسو نه مننه فارس صاحب تاسو نه مننه نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه یو شخصیت و د شخصیت په اړه باندې کله رڼا واچوئ بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ډېر یو لوی او ستر شخصیت په هره برخه کې یو ډېر یو عظیم شخصیت نبی علیه الصلاة والسلام ژوند ته که موږ وګورو نو هغه په د ژوند په هر ډګر کې خلک روزلي دي بهترین انسانان ځکه په خپله باندې په هر ډګر کې وتلی شخصیت و د همدې کبله که موږ تاسو وګورو اقتصادي ډګر ته که نه نبی علیه الصلاة والسلام صرف دا نو چې خلکو ته خبرې وکړي دعوت وکړي بلکې عملي ژوند کې ورسره خلکو سره ګډ و په عملي ژوند کې د خلکو رهنما و اقتصادي اړخ ته که موږ تاسو وګورو یو وارې صحابه کرام ځینې پکې مالدار و اقتصاد یې ښه و چې هغه انصار دي که نه مدینه منوره کې او د ځینو اقتصاد خراب کمزوري و فقیرانو بیچارهګانو نبي علیه السلام ونه ویل چې زه خو زه څه کومه که نه زما خو دعوت سره کار ده زه به تاسو ته د الله دین رسوم زما سپېڅه چې څوک غریبان دي که څوک مالداران دي که نه زه څه کوم داسې یې ونه ویلي نبي علیه السلام بلکې راولاړ شو مبارک شخصیت او په خپله باندې دا اقتصادي مشکل یې حل کړ د دوی دواړو ترمنځ یې قرارداد وکړ هر یو نفر ته یو مهاجر وسپاره وایي دا ستا ورور شو دیني ورور دي شو د ده دا مشکل به ته حلوي هغه که مشوره ورکول وي که خپل مال ورسره شریکول وي که لارښوونه کول وي ورته که تجارت ورښودل وي کاروبار که نه په دې سره الحمدلله دا ستونزه ختمه شوه صحیح ده که نه ګورې څومره یو بهترین شخصیت و که نه اقتصاد پوه دی هغه زمانې سره سم هغه بېغوري ونه کړه بلکې جدي توجه یې وکړه چې دا یو جدي مشکل ده او د مسلمانانو ترمنځ دا باید حل شي نو راولاړ شو او په ډېره ښه طریقه باندې په ډېره احسنه طریقه چې نه څوک متضرره شو نه صحابه کرام مسلمانان چاته محتاجه شو بلکې په خپل منځ کې دا مشکل څنګه شو دا حل شو صحیح ده نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو شخصیت و چې هغه په خپل ژوند کې موږ تاسو ته د وخت مدیریت راښودلی یعنې ټایم منیجمنټ نبی علیه الصلاة والسلام یو بهترین مدیر و هغه د خپل وخت داسې نه وکړی چې په یو خوا باندې روان شي او بس روان یې که نه نبي علیه الصلاة والسلام د الله د عبادت لپاره وخت ټاکلی چې زه باید څه وخت د الله سره راز و نیاز وکړم نبي علیه الصلاة والسلام وخت ټاکلی چې زه باید کله له خلکو سره یو ځای پاتې شم په ټولنیز ژوند کې باید ورسره یو ځای پاتې شم که نه له هغوی سره باید نږدې کښېنم خبرې ورسره وکړم د هغوی ستونزې باید واورم د هغوی لپاره باید مشورې ما سره وي د حل لارې باید ورته ولټوم نبی علیه الصلاة والسلام د دې لپاره وخت ورکړی و نبی علیه السلام د مانځه لپاره او د خطبې لپاره وخت ورکړی و نبی علیه الصلاة والسلام د دې لپاره وخت ورکړی و چې څه وخت باید له خپلې کورنۍ سره پاتې شي صحیح ده د خپل ژوند لپاره وخت ورکړی و چې د خپل ورځني ستونزې دا زه څرنګه حلولی شم یعنې هر اړخ ته نبی علیه الصلاة والسلام ځانګړی وخت ورکړی او موږ تاسو ته پیغام راکړی ده چې مسلمانانو زما له ژوند نه ګټه واخلئ زه دا رقم یو شخصیت یم داسې شخصیت نه یم چې فقط یو اړخ مې راټینګ کړی ده او نور اړخونه د ژوند رانه پاتې دي هم دا دنیا جوړوم او هم د آخرت جوړولو په لټه کې یم داسې یو بهترین شخصیت ماشاءالله ماشاءالله ابو صاحب محترم څنګه کولی شو چې مینه محبت وکړو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين زه هم په خپل نوبت محترم ورور مایوند صاحب ته ستا محترم استاد ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت او مینه کول دا د ایمان ستره او عظیمه برخه او شعبه ده که یو څوک په دنیا کې ژوند وکړي او ډېرې غټې دعوې وکړي خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره په خپل ژوند کې د واقعي محبت او مینې نه بې برخې وي دا د واقعي او حقیقي ایمان نه بې برخې دی دا محروم دی د ایمان نه او دا حقیقي محبت څه دی موږ په نړۍ کې ګورو ځینې خلک صرف یو څو اشعار او نظمونه او نعتونه وایي او وایي زه د نبي علیه الصلاة والسلام عاشق او محب یم ځینې خلک یو څو تمثیله کوي وایي زه د نبي علیه الصلاة والسلام عاشق او محب یم دې دپاره چې دا محبت د نبي علیه الصلاة والسلام د ایمان یو ستره او عظیمه شعبه او برخه ده راځي په حقیقي معنا باندې دا محبت وپېژنو د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت څه دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت د عقل د زړه او د اندامونو په توسط باندې منسجم تعبیر دی معنا دا
په عقل باندې به د نبي علیه الصلاة والسلام ټول ژوند زده کې، د هغې سیرت، د هغې ناسته، د هغې پاسته، د هغې ولاړه، د هغې غم، د هغې ښادي، د هغې عقیده، د هغې سیاست، د هغې اخلاق، د هغې کورنی ژوند، د هغې بیرونی ژوند، لکه اوستا چې ورته اشاره وکړه، تمام ژوند د نبي علیه الصلاة والسلام من حیث بشر من حیث نبی دا به زده کې، دا سیرت به زده کې. نو دا د عقل سره تعلق لري. علم او معرفت به دومره پیدا کړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مکمل ژوند نه خبر شي، دې ژوند په کوم شکل باندې و. دا یو محبت دی چې د هغې ژوند نه ځان خبر کړي. د محبت یو اړخ شو. دویم اړخ یې قلبي دی. نبي علیه الصلاة والسلام به د پلار نه، د مور نه، د ورور نه، د ښځې نه، د دنیا د جاه و جلال نه، د دې ټولو نه عظیم ستر او محبوب ګڼي. په دې ټولو باندې به دا وړاندې ګڼي. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. د دې ټولو نه به قلبا او په زړه کې ستا د نبي علیه السلام تعظیم، د هغې شان، د هغې جلال، دا به درته ډېر زیات محترم وي قلب کې، زړه کې. دریم په اندامونو کې. په اندامونو کې د نبي علیه السلام دا راوړي دین او طریقې دا ټولې به قدم په قدم عملي کې، د خپل ژوند به دې سره برابرې. نبي علیه السلام واده څنګه و، نبي علیه السلام غم څنګه و، نبي علیه السلام سیاست څنګه و، نبي علیه السلام عقیده څنګه وه، نبي علیه السلام روزمره ژوند څنګه و، نبي علیه السلام عبادت څنګه و، نبي علیه السلام د دوستانو سره روش، نبي علیه السلام د دشمنانو سره روش، نبي علیه السلام په ژوند کې روش، نبي علیه السلام په جنګ کې، نبي علیه السلام په عام ژوند کې. دا ټول چې دی خپل ژوند به د هغې سره قدم په قدم مخ په وړاندې ځي. هغه به درته ترازو وي، هغه به درته معیار وي، هغه معیار به راخلي په خپل ژوند. نو دا به یو خلاصه د نبي علیه الصلاة والسلام سره د محبت وي. که یو سړی وایي زه نبي علیه السلام سره محبت لرم او نبي علیه السلام سیرت نه خبر نه، دا د نبي علیه السلام محب نه دی، دې سره مینه نه لري. نبي علیه السلام محبت لرم خو د نبي علیه السلام شان او عزت او شوکت په خپل زړه کې هغې عظمت نه پېژني، دا نبی اسلام محب نه دی. نبی اسلام سره محبت لري، نبی اسلام سنت طریقې په خپل ژوند کې نه عملي کوي. خپل ژوند د نبی اسلام سیاست نبی اسلام په شان نه برابروي، عقیده د نبی اسلام په شان نه برابروي. ژوند کې ښادي او خوشحالي او غمونه، ناسته ولاړه، عبادت، دا د نبی اسلام په شان نه برابروي، هغه شان دی خپل ژوند کې نه راولي. نو دا نبی اسلام محب نه دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. نو دا خپل ژوند به ترازو د نبی اسلام ژوند ګرځي په تمامه معنا. ډېره زیاته مننه استاد، خیر اوسئ. اوس مې سوال دا ده چې ولې مینه محبت وکړو؟ قدرمنه ورور اقبال جان، دا یو ستر حقیقت دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره هر مؤمن بنده مینه او محبت کوي. خو دا چې مینه او محبت ولې کوو د دې خپل وجوهات دي. هر څوک چې چا سره مینه او محبت کوي یو څه اسباب او څه وجوهات لري. موږ چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه کوو اول قدم کې سبب او وجه دا ده چې دا د الله محبوب دی. او کله چې څوک د الله محبوب وي او الله د دې محبوب وي، نو الله چې چا سره مینه کوي او کوم شي سره مینه کوي موږ خو مجبور یو چې د هغې سره مینه وکړو. الله د محمد رسول الله صم سره محبت او مینه لري، نو موږ هم د محمد رسول الله صم سره محبت لرو. ولکن صاحبکم خلیل الله، خپله نبي اسلام وایي زه د الله خلیل او دوست یم، هغه ما سره مینه او محبت لري، نو موږ خو مه اړ یو چې د الله د دوست سره دوستانه ولرو. دوهم قدم کې ولې مینه محبت د نبی اسلام سره لرو؟ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام زموږ په ګټې باندې ډېر خوشحالیږي او لیواله دی او موږ ته یې ګټه را رسېدلې. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. موږ مور پلار سره طبیعي مینه محبت لرو که نه لرو؟ یا ولې د مور پلار ګټه موږ ته را رسېږي؟ د نبی علیه السلام ګټه موږ ته را رسېدلې ده، هغه په موږ باندې لیواله دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. موږ ته یې د هغه د رحمت ګټه را رسېدلې، د شفقت ګټه را رسېدلې، د مرحمت او د رأفت ګټه را رسېدلې. نو څوک چې چاله ګټه ورسوي هغې سره خو مینه لري، نو دا طبیعي خبره ده. دریم قدم کې نبی علیه السلام زموږ خیرخوا او ناصح دی، موږ ته تعلیم او تعلم را کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام په هره برخه کې زموږ لارښودنه کړې. یهودي راغی نبی علیه الصلاة والسلام یو ملګري یو صحابي ته وایي چې عجیب نبی الله درکړی، عجیب پیغمبر مقتدا او رهبر الله درکړی دی. کل شی یعلمکم کل شی، هر شی درته ښیي، حتی القراءه، تر دې د تشناب تګ. نبی علیه السلام موږ رهنمود، لارښود، مقتدا او پیشوا دی.
او په څلورم قدم کې نبي علیه الصلاة والسلام سره ولې محبت او مینه لرو؟ ځکه ایمان یوه ستره سرمایه ده او د ایمان په خوند نه پوهېږي. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. د الله او د رسول سره مینه او محبت کول دا د ایمان په خوند ته پوهېږي او هر سړی چې یو شی خوي او په خوند یې پوه نه شي څه نو دا وجه دی چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت لرو. بشکه خیر وسي. فارس محترم له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه څه زده کولی شو؟ بالکل موږ د نبي علیه الصلاة والسلام له ژوند څخه مینه او محبت زده کوو. موږ د نبی علیه الصلاة والسلام له ژوند څخه بخښنه زده کوو، انتقام نه اخیستل زده کوو. که نه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله طایف ته لاړه خلکو ډېر زیات وځوراو، همداسې ده که نه، حتی بیچاره یې زخمي که په رښتیا الله جل جلاله راولېږله ملک چې دا خلک به زه برباد کړم. نبی علیه الصلاة والسلام کولی شو که نه چې هغه ته ووایي صحیح ده بس برباده کړه، کولی شو خبره ختمه کړه که نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې بس الله به ورته آینده کې داسې خلک را پیدا کړي چې په سمه لار باندې به روان وي. ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام نه موږ څه زده کوو؟ امید زده کوو، هیله. نن سبا خلک مایوسه دي که نه، مه مایوسه کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام نه ده مایوسه، هغه طایف خو نن پرېږده، سعودي خو پرېږده، ټولې دنیا ته د اسلام پیغام ورسېده الحمدلله که نه. نبي علیه الصلاة والسلام نه موږ دا زده کوو چې ته مه مایوسه کېږه او آینده لپاره هیلهمن اوسېږه او چاته بخښنه وکړه، زر انتقام ترې نه مه اخله، صبر لره او حوصله لره. نبي علیه الصلاة والسلام نه دا زده کوو چې د احساسو درناوی، د احساساتو درناوی، چې یو ماشوم ته حتی نبي علیه السلام درناوی کوو. دا خو لا پرېږده چې موږ تاسو انډیوالان ملګري همکاران که نه، د یو بل باید درناوی وکړو، د یو بل د احساساتو ته درناوی ولرو، یو بل ته پاملرنه وکړو. دا خو پرېږده حتی ماشوم ته، د یو ماشوم مرغه نغیر نومېده که نه، هغه مړ شو، نبي علیه الصلاة والسلام به هغه سره هم غمرازي کوله، و یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ای عمیر هغه دې څه شو، مرغه دې څه شو که نه، مرغه باندې دې څه چل وشو. نو ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام څومره یو بهترین انسان ده که نه، چې حتی ماشوم هم ترې نه هیر نه ده. دا له نبي علیه الصلاة والسلام نه موږ زده کوو. نبي علیه الصلاة والسلام نه موږ هره خبره زده کوو تفصیل سره. زه ګوره که تاسو ماشاءالله مالداره غوندې ښکاره کېږئ که نه، زه اوس تاسو ته ووایم چې یاره اقبال صاحب لږ خیرات کوه، نو ته به راته وایې چې صحیح ده زه خیرات به کوم که نه. اوس که زه تا ته ووایم چې اقبال صاحب دومره خیرات به کوې، 2.5% به څومره معاش دی دا به خیراتئ، او کال کې به یې یو وارې خیراتئ، که اوښان دې درلوده دومره به خیراتئ، ته به راته وایې زه وروره په خپله مخې دی کوې، تا څه کار ده که نه، چې څومره مې زړه غواړي بس خیراتوم دی که نه، تا په دې کې څه کار ده. نو دنیا کې ډېر بهترین انسانان تیر شوي دي، ډېر ښه خلک تیر شوي دي، علما، فیلسوفان، شاعران، پاچاهان، خو د هغوی دا تفصیلي خبرې بیا څوک نه مني. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي صدقه به ورکوئ، څومره یې نبي علیه الصلاة والسلام څومره صدقه ورکړو؟ 2.5%. په کال کې به یې ورکړو، بالکل صحیح ده. په اوښانو کې به دومره ورکوئ، بالکل صحیح ده. په وزو کې دومره دي، ګوره صحیح ده. په سرو زرو کې دومره دي، په سپینو زرو کې دومره دي، په دې کې دومره دي، ټول تفاصیل ډیټیلز ټولو سره موږ د نبي علیه دا یوازینی شخصیت ته په تاریخ ته بشریت کې چې موږ د هغه خبرې اجمالي ډول باندې نه منو بلکې تفصیلي ډول باندې موږ منو. داسې خلک دي چې د هغه پسې روان دي او افتخار کوي، په خپله خوښه باندې پسې روان دي، هم خبر منل کېږي هم افتخار پې کوي، افتخار پې کوي چې الحمدلله زه داسې یو انسان پسې روان یم که نه. په خارج کې یو کافر را لګېدلی چې یاره په دې تاریخ کې کوم داسې شخصیتونه تیر شوي دي چې هغه د خلکو لپاره الګو ګرځېدلی شي که نه. کافر د مسلمان هم نه ده. دا ټول شخصیتونه څومره تاریخ کې تیر شوي دا څېړلي سبحان الله. په اول نمبر کې چې شخصیت راوتلی د هغه نبي علیه الصلاة والسلام، هغه 100 شخصیتونه ډېر مؤثر شخصیتونه چې په تاریخ کې تیر شوي دي. په انګلیسي کې داسې هغه ده، د دې کتاب عنوان ده، دغه شخصیتونو کې اول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم راوړی. کافرانو ته وایي د الله بنده څه کوې، دا تا خو موږ دې خراب کړو که نه. داسې شخصیت تا تایید وکړه چې هغه د مسلمانانو پسې روان دي، دا خو ټول خلک مسلمانان سي. وایي یاره له حقیقت نه مې سترګې نه شوې پټولی، څه وکړم دا حقیقت ماشاءالله که نه. یو شی چې حقیقت یو زه خو حقیقت پسې ګرځم، واقعیت پسې ګرځم. زه داسې نشم کولی چې په دې تعصب کې راشم چې یاره دا د مسلمانانو مشر ده نو راځه دا پرېږده بل کس مخکې. نه، دا یو واقعیت ده. دا هغه انسان ده چې ذره بره شیان لکه څنګه چې مولوي صاحب محترم ویلي ذره بره شیان د ده پټ نه دي، حتی خاص تعلقات له خپلو ښځو سره هم پټ نه دي، هغه ټول واضحه شوي دي. داسې یو شخصیت
چې دومره په تفصیل سره د هغه ژوند موږ ته بیان شوی ده داسې یو انسان هم بل نشي کېدلی بغیر له محمد صلی الله علیه وسلم. نو زموږ او ستاسو لپاره د فخر ځای ده چې الحمدلله موږ داسې انسان پسې روان یو. د زړه له کومې باید په فخر سره په خوشحالۍ سره د زړه په مینه باید دا سیرت ولولو. له دې نه موږ سیاست زده کولی شو، له هغه نه موږ ټولنیز ژوند زده کولی شو، له هغه نه موږ اقتصاد زده کولی شو، له هغه نه موږ اخلاق زده کولی شو. تر ټولو لویه خبره دا ده چې اخلاق ترې نه زده کولی شو. ډېره زیاته مننه.